ایمان پلورونکي 85 برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد. ورونو په تیره برخه کې تاسو واورېدل سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله له خپلو لوړپوړو چارواکو او پوځ سره د قاهرې څخه د باندې په مجلس او غونډه باندې بوخت او هلته تقی الدین د سوډان په دښتو کې سرګردان او لالهانده او پوځ هم تیت په ترک. ورونو د تیرې برخې په پای کې تاسو واورېدل چې علي بن سفیان وویل غدارانو د دښمن سره لاس یو کړی او د سوډان د محاذ سامان هم بند کړی دی. ورونو په همدې ډول د تیرې برخې په پای کې تاسو واورېدل چې هغه پسې وویل آیا تاسو په دې خبره حیران نشئ چې زموږ د اطرافي او د کلیوالو سیمو د مسجدونو امامان هم د دښمن ملګري او جاسوسان شوي دي. صلاح الدین ایوبي وویل داسې هم نشي کېدای چې زه اداري چارې پوځ ته تسلیم کړم. پوځ چې د کوم هدف او مقصد لپاره روزل شوی هغه په پوره توګه سرته رسوي او په هغې کې بوخت دی چې دا د پوځ او ملت دواړو لپاره غوره ده. لکه څرنګه چې یو اداري چارواکی سالار نشي کېدای، همدارنګه یو سالار هم اداري چارې په ښه توګه سره مخته نشي وړی. خو دا باید هر سالار ته څرګنده وي چې اداري چارواکي کوم کارونه سرته رسوي او په خپلو کارونو کې کومې غلطۍ او ورانۍ خو نه کوي. زما ملګرو، الله پاک جل جلاله موږ د تاریخ په یو سخت ازمېښت کې اچولي یو. د مصر حالات تاسو په خپله واورېدل. د سوډان حمله ناکامه شوې ده. تقی الدین د خپلو غلطیو په سبب د سوډان په دښتو او بیابانونو کې نښتی دی. لالهانده ګرځي، د هغه پوځ په کوچنیو ګروپونو ویشل شوی دی. د هغه په شا تلل ممکن هم نه ښکاري. زه دا هم نشم ویلی چې ښاغلی نورالدین زنګي به کرک فتح کړي او که نه نو هغه هم زه خپله ناکامي بولم. تاسې په ډېرو خرابو حالاتو کې هم دښمن ته ماتې ورکولی شي، خو په کوم محاذ چې دښمن حمله کړې هغه محاذ فتح کول تاسې ته اسان نه ده. تاسې توریالي یاستئ، د دښتو سینې څرېولی شئ، خو زه دا خطر احساسوم چې په دې محاذ کې به تاسې وسله وغورځوئ. ورونو د دې خبرې په اورېدو سره د غونډې څخه څو احساساتي اوازونه راغلل چې بیا سلطان صلاح الدین ایوبي وویل کله چې د قاهرې اوسنی پوځ مخکې په شوبک او کرک کې هم وو، د هغوی ولولې او احساسات هم ستاسې په شان تاوده او ګرم، خو کله چې په قاهره کې هغوی ته دښمن شنه باغونه ور وښودل نو د بغاوت لپاره تیار او چمتو شول. اوس هغوی داسې حالت ته رسېدلي چې تاسې پرې باور نشئ کولی. یو سالار وویل موږ به د داسې قمندانانو او چارواکو په وژلو باندې خپل کار مخ ته بیایو. بل سالار وویل موږ به تر ټولو د مخه خپل صفونه له غدارانو څخه پاکوو. خو یو بوډا سالار وویل که زما زوی هم د دښمن پلوی او ملګری شي نو زه به یې سر پرې کړم او ستا په قدمونو کې به یې واچوم او زه به دا ثابته کړم. خو زه د داسې احساساتي او جذباتي خبرو پلوی نه یم. د غونډې کسان ټول په جوش کې راغلل. هغوی داسې خلک وو چې د سلطان صلاح الدین ایوبي په وړاندې د خبرو کولو څخه هم وېرېدل. خو اوس چې هغوی دا واورېدل چې د پوځ ځینې کسان د دښمن پلویان شوي او پوځ یې بغاوت ته چمتو کړی نو د اور به څرکې ورڅخه جوړ شول. یو پکې سلطان صلاح الدین ایوبي ته دا هم وویل تاسې تل موږ ته د صبر او حوصلې خبره کوئ، خو ځینې حالات داسې وي چې صبر او تحمل نور هم کار خرابوي. موږ ته اجازه راکړئ چې تر قاهرې پورې هېڅ دمه ونه کړو، د خوراک، څښاک او دمې څخه پرته سفر وکړو. موږ به هغه پوځ بې وسلې کړو. خو سلطان صلاح الدین ایوبي ته نور په دې خلکو کنټرول کول ګران شو. هغه څو خبرې نورې هم وکړې او غونډه یې ختمه کړه. سهار وختي پوځ حرکت وکړ چې په پوځي نظم او ترتیب باندې برابر و. سلطان صلاح الدین ایوبي د خپلو ساتونکو سره جلا روان و. هغه ولیدل چې علي بن سفیان د هغه سره ملګری نه دی. تر ماښام پورې 2 ځلې پوځ تم شو. له ماښامه څخه وروسته هم پوځ روان و او د شپې تر اولې برخې پورې همداسې مخته تلل. کله چې شپه ښه پخه شوه نو صلاح الدین ایوبي پوځ ته د تنګېدو حکم ورکړ. کله چې هغه له خوراک او څښاک څخه وزګار شو نو علي بن سفیان هم را پیدا شو. سلطان صلاح الدین ایوبي وپوښتل ټوله ورځ چیرې وې علي؟
علي بن سفیان وویل تېره شپه زما په زړه کې یو شک پیدا شوی د هغه شک د لرې کولو یا باوري کولو لپاره ټوله ورځ په پوځ کې وګرځېد سلطان صلاح الدین ایوبي وپوښتل څه شی علي بن سفیان وویل تا د شپې ونه لیدل چې ټول قومندانان سالاران او مرستیالان د قاهرې د پوځ په خلاف راپارېدلي ما ته شک پیدا شو چې دوی به خپل لاندې کسان هم راوپاروي او زما همدا شک رښتیا شو دوی ټول پوځ ته د قاهرې د پوځیانو په هکله داسې خبرې کړې چې ټول لښکر راپارېدلی ځینې غازیانو دا هم ویل چې موږ په محاذ کې زخمیان او شهیدان کېږو او زموږ ملګري په قاهره کې عیش او مزې چلچې کوي او بیا د اسلامي نظام په خلاف بغاوت هم کوي موږ به د رسېدو سره سم هغوی ټول ختموو بیا به د سوډان نښتی او راګیر شوي پوځ ته مرسته ورکوو ښاغلی امیر که موږ د دې خلکو مخه ونه نیوله نو په قاهره کې به خپلمنځي جګړه پیل شي زموږ دا لښکر په احساساتو اولولو کې دی او د قاهرې پوځ خلا مخکې هم د بغاوت لپاره پلمې لټولې زه په دې خوشحاله یم چې د محاذ په ستړي او ستومانه پوځ کې دومره قوي جذبه او اسلامي احساس شته سلطان صلاح الدین ایوبي وویل خو زموږ دښمن همدا غواړي چې پوځ په دوه ډلو وویشي او په خپلو کې سره بیا ووژني سلطان صلاح الدین ایوبي په ژور غور او فکر کې ډوب شو بیا علي بن سفیان ته وویل کله چې موږ له قاهرې څخه لږ لرې شو نو زه به قاهرې ته یو هوښیار استازی واستوم او د قاهرې پوځ او لښکر به د بل لارې څخه کرک ته ولېږم یا به خپله ولاړ شم او هغه پوځ به کرک ته واستوم دا پوځ خو هسې هم زموږ سره دی او کله چې قاهرې ته ورسېږم نو هېڅوک به په لاس ور نه شي تا ډېر ښه کار وکړ علي زه دې کار ته هېڅ متوجه نه وم علي بن سفیان سره له دې چې په استخباراتي کارونو کې استاد او استادان ورته کړو خو له هغه سره سره علي بن سفیان یو سیاسي او د نظامي چارو کارپوه هم ورونه کله چې سلطان صلاح الدین ایوبي علي بن سفیان ته وویل چې زه دې کار ته هېڅ متوجه نه شوم نو دوی او پوځ به همدلته پرېږدو ورونه علي بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبي او پوځ به له قاهرې څخه د باندې همدلته پرېږدو اوس به ورشو هغه نوي شخصیت هغه نوی شخصیت چې د غیب خبرې یې کولې نوی دین یې راوړی د اسمان څخه راښکته شوی او مړی ژوندي کولی شي د خپلو ملګرو سره په یو کاروان کې په سفر باندې بوخت و چا چې لیدلی و هغوی ویل عمر یې زیات نه دی بلکې سور سپین ځوان دی ږیره یې خړ رنګ لري او د سر ویښتان یې لوی په اوږو پراته دي خلکو به ویل چې د هغه په سرو سترګو کې د پوره او مکمل سپوږمۍ په شان روښنایي وي غاښونه یې د ستورو په شان ځلېږي ونه یې لوړه او بدن یې قوي او مضبوط دی کله به چې خبرې کولې نو خلک به یې تر اثر لاندې راوستل ورونو له هغه غیب ویونکي انسان سره ډېر ملګري خدمت کوونکي او ډېرې سپرلي په اوښانو باندې غټ غټ مټکي بار و هغه به د کلو او بانډو څخه لرې په دښته کې تېرول هغه به له کلیو او بانډو څخه لرې په دښته کې تېرېده او هلته به یې اړول او د خلکو سره به یې په هماغه ځای کې هېڅ کلي ته نه په کوم لوري به چې ته د هغه څخه مخکې به څه اوښ سپاره او اسپاره په منډه تلل او په کلیو کې به یې خلکو ته ویل چې آسماني شخصیت را روان دی هغوی به خلکو ته د هغه کرامتونه او نااشنا شیان بیانول خلک به د څو ورځو څخه هغه ته سترګې په لار ناست ورونو په هغه شپه چې علي بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبي ته وویل چې د محاذ پوځ د قاهرې د پوځ په خلاف راپارېدلی په همدې شپه نوی غیب ویونکی د قاهرې څخه ډېر لرې د خرماو په یو بڼ کې ډېره اچولې وه د هغه یو اصل دا و چې د سپوږمۍ په شپه به یې د چا سره نه لیدل د ورځې خو یې د چا سره خبرې هم نه کولې تیاره شپې د هغه خوښې وې د هغه په مجلسونو او محفلونو کې به داسې رڼاګانې بلېدلې چې د یوې رنګ به د بلې څخه توپیر درلود دې رڼاګانو خپله یو اثر درلود چې خلک به یې اغېزمن کول هغه چې د خرماو په کوم بڼ کې ډېره لګولې وه له هغه بڼ سره نږدې یو کلی هم چې زیات اوسېدونکي مسلمانان وو چې ځینې پکې حبش او سوډانیان هم په هغه کلي کې یو جومات هم و چې امام یې د چوپ او غلي طبیعت څښتن و د یوې یا یوې نیمې میاشتې څخه د هغه سره یو ځوان د زده کړې لپاره هم اوسېده دا ځوان چې خپل نوم یې محمود بن احمد خوده د بل کلي څخه د زده کړې لپاره راته د دې ځوان کار یوازې په زده کړه پورې اړه درلوده خو هغه یو بل په زړه پورې کار هم پیدا کړی و په هغه کلي کې یو پیغله نجلۍ اوسېده چې نوم یې سعدیه و ورونه د سعدیه محمود دومره خوښ شوی و چې څو ځلې یې پرې د خپلو وزو شیدې هم څښلې وې په لومړي ځل د محمود او سعدیې لیدل په هغه دښته کې شوي وو چې هلته به یې خپلې وزې او د اوښان څرول او اوبه یې ورکولې یو ځل سعدیې خپل څاروي د اوبو لپاره چینې ته بوتلل چې هلته محمود بن احمد هم د اوبو لپاره راغلی و
سعدي ورڅخه وپوښتل د کوم ځای څخه راغلی یې او چیرې روان یې؟ محمود ورته وویل چې زه نه د کوم ځای څخه راغلی یم او نه چیرې ځم. ورونو سعدي په دې خبره وخندل ځکه ځواب د خندا وړ و. نو سعدي د محمود څخه وپوښتل مسلمان که؟ محمود بن احمد ورته وویل زه مسلمان یم. نو سعدي ډېره خوشحاله او په خندا شو. محمود هغې ته خپل اصلي ځای نه ښود. هغه د سعدي سره داسې خبرې وکړې چې د هغې خوښ شو. هغې ورڅخه د سوډان د جګړې په هکله وپوښتل ځکه هغې ورسره مینه درلوده چې مسلمانان په څه حالت کې دي. کله چې هغې د سلطان صلاح الدین ایوبي په هکله وپوښتل نو محمود ورته داسې خبرې وکړې چې د هغې په نظر کې سلطان صلاح الدین ایوبي یو فرښته او آسماني انسان معلوم شو. سعدي وپوښتل آیا سلطان صلاح الدین ایوبي د هغه چا څخه هم ډېر مقدس او سپېڅلی دی چې له اسمان څخه راښکته شوی په غیب پوهېږي او مړي راژوندي کوي؟ خو محمود یې په ځواب کې وویل سلطان صلاح الدین ایوبي مړي نشي راژوندي کولی، په غیب یوازې او یوازې یو الله جل جلاله پوهېږي. سعدي وویل خلک وایي چې هغه هم مسلمان دی او زموږ په شان مونځ او روژه نیسي خو هغه ژوندي خلک وژني. محمود بن احمد وپوښتل تا ته چا ویلي دي چې سلطان صلاح الدین ایوبي خلک وژني؟ سعدي وویل زموږ له کلي څخه ځینې مسافر تېرېږي هغوی وایي چې سلطان صلاح الدین ایوبي ډېر بد انسان دی. محمود ورڅخه وپوښتل ستاسې د جومات امام څه وایي؟ سعدي وویل هغه ډېرې ښې او ښکلې خبرې کوي. هغه وایي چې سلطان صلاح الدین ایوبي د اسلام روښنایي په ټول مصر او سوډان کې خپرول غواړي او اسلام یوازې د الله پاک جل جلاله رښتینی دین او قانون دی. محمود د سعدي سره په همدې موضوع باندې خبرې کولې. محمود ته د سعدي له خبرو څخه څرګنده شو چې دې کلو ته داسې کسان راځي چې ځان ته مسلمانان وایي خو خلکو ته د اسلام په هکله شکونه پیدا کوي. محمود سعدي ته داسې خبرې وکړې چې د هغې شکونه یې ختم کړل او د خپل شخصیت او خبرو په وسیله په هغې دومره اثر وغورځاوه چې هغې ورڅخه غوښتنه وکړه چې زه دلته هر وخت خپل څاروي راولم نو تاسې هم دلته راځئ او زما سره ګورئ. محمود هم هغه د ولولو او احساساتو په منځ کې پرېښود او کلي ته روان شو. سعدي فکر کاوه چې دا څوک دی، له کومه راغلی او چیرې روان دی. د هغه جامې د دې سیمې ښکاري خو رنګ خبرې او حال د دې ځای نه دی د بلې سیمې اوسېدونکی معلومېږي. د سعدي شک رښتیا و. ورونه محمود بن احمد د دې کلو او سیمې اوسېدونکی نه و بلکې د اسکندریه د ښار اوسېدونکی و. هغه د علي بن سفیان د ادارې یو هوښیار کارکوونکی او تکړه غړی و. هغه د څو میاشتو راهیسې د خپلې دندې او مسؤلیت د سرته رسولو لپاره په سرحدي سیمې او کلو کې ګرځېده. هغه خپل ځای پټ ساتلی و. د هغه سره خپل نور ملګري هم و چې په دې کلو او بانډو کې خپاره شوي وو. هغوی به کله ناکله سره یو ځای کېدل او خپل معلوماتونه به یې سره شریکول چې په هغې کې به ضروري او مهم شیان قاهرې ته استول کېدل. ورونو د همدې راپورونو څخه علي بن سفیان ته څرګندېده چې په سرحدي سیمو کې څه کارونه کېږي. خو ورونو کله چې محمود ته سعدیه په مخه ورغله نو د هغې سره یې هم همداسې خبرې وکړې چې د هغې څخه یې د کلي او خلکو په هکله باندې معلومات راټول کړل. هغه د جومات د امام په هکله ځکه پوښتنه وکړه چې هغه ته د نورو دوه جوماتونو امامان شکمن ښکاره شوي وو او د خلکو څخه ورته څرګند شوي وو چې هغوی دواړه نوي راغلي دي. په هغې جوماتونو کې مخکې امامان نه وو. هغوی دواړو د جهاد په خلاف خبرې کولې او د قرآن مجید آیاتونه به یې غلط ترجمه او تفسیرول. هغوی دواړو نوی غیب پوهېدونکی او مړي ژوندي کوونکی برحق پیغمبر باله نعوذ بالله من ذلک او خلکو ته د هغه په هکله ترغیب ورکاوه. محمود بن احمد د دې دواړو امامانو په هکله قاهرې ته پوره معلومات استولی و او اوس یې غوښتل د سعدیه کلي ته ولاړ شي او د هغوی د امام او کلي په هکله معلومات راټول کړي. هغه په دې خبره ډېر خوشحاله شو چې د هغوی امام حقیقي مؤمن او مسلمان دی او د اسلام خدمت کوونکی دی. نو له ځانه سره یې فیصله وکړه چې پس له دې به په همدې کلي کې د زده کړې په پلمه باندې پاتې شي. ورونه هغه جومات ته ولاړ او د امام سره یې ولیدل. هغه خپل بدل نوم او ځای امام ته وکړ او دا یې ورته وویل چې د علم په زده کولو پسې سرګردانه او لغړن ګرځي. امام د هغه سره ژمنه وکړه چې علم به ورته زده کوي. امام ورته دا هم وویل چې په همدې جومات کې اوسېږه هم محمود په جومات کې ځان بندي کول نه غوښتل. نو امام ته یې وویل چې زه به 2-3 ورځې وروسته کور ته ځم. هغه امام ته خپل نوم او ځای ونه ښود. خو ورونو بیا امام ورڅخه د ځای او نوم پوښتنه وکړه نو ده ورته هماغه پخوانۍ خبره وکړه. امام په خندا شو او په خپ اواز یې ورته وویل محمود بن احمد زه په دې خوشحاله یم چې ته د خپلې دندې او مسؤلیت څخه بې پروا نه یې. د اسکندریه مسلمانان وظیفه پېژندونکي خلک دي. په دې خبره محمود ناڅاپي وښورېده لکه چې ټکان یې خوړلی وي.
هغه په دې شک شو چې دا امام د صلیبیانو جاسوس دی، خو امام هغه سمدستي پوه کړ او شک یې ورته لرې کړ. ویې ویل زه اوس اړین بولم چې تا ته خپل ځان در څرګند کړم. زه ستاسې د ادارې غړی یم. زه ستا ټول ملګري چې په دې سیمه کې اوسېږي پېژنم، خو تاسې یو هم ما نه پېژنئ. زه د علي بن سفیان د هغې ادارې غړی یم چې د دښمن د حالاتو څخه د خبرېدو سره سره په خپلو غړو او کسانو باندې هم نظر ساتي. زه دلته د امام په حیث اوسېږم او خپل کار کوم. ورونو، علي بن سفیان به چې هرې منطقې ته یوه ډله خپل ملګري لېږل، نو د هغو د څارنې لپاره به یو پټ شخص هم لېږل چې هغې ډلې به نه پېژندل، خو ده به ټول ملګري پېژندل، چې دا هم یو استخباراتي کمال و. هغه پسې وویل خو تاسې یو هم ما نه پېژنئ. زه د علي بن سفیان د هغې ادارې غړی یم چې د دښمن د حالاتو څخه د خبرېدو سره سره په خپلو غړو او کسانو باندې هم نظر ساتي. زه دلته د امام په حیث اوسېږم، خپل کار کوم. محمود بن احمد وویل بیا زه تا ته هوښیار سړی نه شم ویلی. تاسې چې ما ته خپل ځان څرګند کړ، کېدای شي کوم صلیبي جاسوس ته هم همداسې ځان څرګند کړئ. امام وویل زه په دې باوري وم چې ته زموږ د ادارې غړی یې. ما دا اړینه وبلله چې تا ته خپل ځان څرګند کړم. زما سره 2 ساتونکي دي چې دلته په کلي کې د کلیوالو په شکل اوسېږي. ما ته د ډېرو کسانو اړتیا ده. ښه شو چې ته هم راغلې. دې کلي ته د دښمن ورانکاري راځي. تا به د هغه سړي په هکله هم اورېدلي وي چې نوی را پیدا شوی مړي ژوندي کوي او د راتلونکي په هکله معلومات ورکوي. دا کلی هم د هغه د نالیدلو کراماتو تر اثر لاندې راغلی. ما لومړی دې خلکو ته ویلي وو چې دا ټول دروغ دي او په مړي کې څوک روح نشي اچولی، خو د هغه د جادو زور دومره دی چې خلک اوس ما سره مخالف شوي. بیا ما ځان سنبال کړ، ځکه ما د دې جومات څخه وتل نه غوښتل. ما ته د یو مرکز او ځای اړتیا وه. دلته خلکو ته رښتینی اسلام ښودل او د هغوی لارښودنه اړینه ده. 6 ورځې مخکې ما ته 2 کسان د شپې راغلل او زه یوازې وم. هغوی مخونه پټ کړي وو. هغوی ما ته اخطار راکړ چې له دې جومات څخه ولاړ شم. ما هغوی ته وویل چې زه پرته له دې جومات څخه بل ځای نه لرم. هغوی وویل که دلته اوسېدل غواړې نو درس او سبق بند کړه او د نوي شخصیت چې له اسمان څخه راکوز شوی او مړي ژوندي کوي خبرې او ستاینه پیل کړه. ما د هغوی مقابله کولی شوه. د هغوی وژل او ځان وژل راته ګران کار نه ښکارېده، خو په دې شکل ما خپل مسؤلیت نشو سرته رسولی. ما هغوی ته دا ډاډ ورکړ چې سر له نن څخه ما خپل دوست او ملګری وبولئ. هغوی راته وویل که دا کار دې وکړ نو هم به نه وژل کېږي او هم به درته د سپینو زرو سکې په تحفه کې درکول کېږي. ورونو، محمود بن احمد وویل نو بیا تا د خپل واز او خطبې رنګ او شکل بدل کړی؟ امام ځواب ورکړ تر یوې اندازې پورې زه اوس 2 ډوله خبرې کوم. ما ته د سپینو زرو اړتیا نشته، خو د خپل ځان اړتیا راته شته. زه د خپل مسؤلیت د پوره کېدلو څخه مخکې مړ کېدل نه غواړم. ما نه غوښتل چې ستاسې ملګري ولټوم او هغوی هم په خطر کې واچوم. الله پاک جل جلاله اوس ته خپله راوستې. په هغه شپه زما ساتونکي زما سره نه و. اوس به ته زما سره اوسېږي. ته به زما د شاګرد په صفت دلته پاتې کېږي. ته به د ساده او بېسواده خلکو په شان خبرې کوي. په دې کلي کې 4-5 کسان داسې دي چې زموږ ملګرتیا کولی شي. که چیرې په دې نږدې برخو کې زموږ د پوځ کوم ټولی پیدا شي نو دا به زموږ کار نور هم اسانه کړي، خو زموږ د ګروپونو په قمندانانو باور کول هم خطر لري. دښمن هغوی د ښځو او اشرفیو په وسیله د ځان ملګري کړي. هغوی تنخوا زموږ څخه اخلي خو کار دښمن ته کوي. ورونه، محمود بن احمد د هماغې ورځې څخه د امام سره اوسېدی. امام هغه ته 2 ساتونکي وښودل او په خپلو کې سره پېژندګلوي وشوه. خو ورونو، ماښام چې کله سعدیې امام د خوراک او څښاک راوړ نو محمود یې هم هلته ولید. ډېره حیرانه شوه او بیا په مسکا شوه. محمود ورته وویل زما لپاره خوراک او څښاک نه راوړې؟ سعدیې خوراک او څښاک د امام په خونه کې کېښودل او بیا په منډه کور ته ولاړه. له ځان سره یې د شیدو پیاله او ډوډۍ راوړه. چې کله سعدیه ولاړه نو امام محمود ته وویل دا د دې سیمې تر ټولو ښکلې او ښایسته نجلۍ ده. هوښیاره او تنقي ځوانه ده. د هغې سودا اوس روانه ده. محمود وپوښتل سودا که واده؟ امام وویل سودا. ته پوهېږې چې د دې خلکو واده هم سودا ده، خو د سعدیې بالکل سودا روانه ده. موږ باید د هغې په هکله اندېښمن نه وای، خو سوداګر شکمن خلک ښکاري. هغوی د دې سیمې اوسېدونکي نه ښکاري. ما ته دا کسان هغه معلومیږي چې ما ته یې ګوتڅنډنې کړې وي. ته په دې ښه پوهېږې چې دا خلک به دا نجلۍ په خپل رنګ کې رنګوي او بیا به یې زموږ په خلاف استعمالوي. اوس د دې نجلۍ ساتل او بچ کول د دې لپاره اړین دي چې دا به زموږ په خلاف استعمالېږي او د دې لپاره هم چې دا مسلمانه پیغله ده. موږ د خاورې، دین او ملت د ساتلو په خوا کې د خپلو لوڼو او خویندو پت، عزت او حیا هم خوندي کوو. ورونو،
هر مجاهد هم دا ډول احساس او نیت لري چې د خپل دین، ملت، ناموس، خاورې او د لوڼو د عفت د خوندي کولو او عزت ساتلو لپاره هم او عزتونو د ساتلو لپاره هم هر ډول هڅې کوي او نه یې درېږي. هغه پسې وویل زه هیله یم چې دا سودا به نه کېږي، ځکه د سعدیې پلار ما خپل ملګری او پلوی کړی دی، خو هغه غریب او یوازې دی، هغه د رسم او رواج څخه هم نشي کېدای. په هر صورت دلته د سعدیې له موږ څخه پرته بل ساتونکی او محافظ نشته. د دې څخه وروسته محمود د امام شاګرد شو. شپې او ورځې تېرېدې، د محمود او سعدیې لیدنې کتنې سره کېدې. نجلۍ به هغه څړځای ته راتله او محمود به هم هلته وته. کله چې د محمود او سعدیې ترمنځ خبرې ازادې شوې نو هغه ورڅخه وپوښتل چې هغه څوک دی چې ستا سودا کول غواړي؟ ورونو څه فکر کوئ چې هغه څوک دی چې د سعدیې سودا کول غواړي؟ او همدارنګه د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله په اړه باندې څه فکر لري چې ورسره راغلی پوځ به څنګه غلی او د قاهرې پوځ به چې بغاوت ته هم چمتو دی په څه ډول له قاهرې څخه وباسي؟ او هلته د نورالدین زنګي رحمه الله په اړه باندې څه فکر کوئ چې هغه به د کرک کلا فتح کړي او که نه؟ ورونو دې او د دې ته ورته پوښتنو ځواب به په راروانو برخو کې سره له ګټورو استخباراتي او جهادي تبصرو واورئ ان شاء الله تعالی. د 85مې برخې پای.